نیت ته خراب شو غټ عمل به وکي لاندې به راوغورځېږي. نیت ته سم دی لږ عمل به کې اخرت ته به پاتې او ډېر اجرونه به پرې وګټې. نیت ته خراب شو غټ عمل به وکي لاندې به راوغورځېږي. لکه عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي رب عمل صغیر تعظمه النیه ورب عمل کبیر تصغره النیه. ډیر کرتا یو عمل بی وړوکی بی خو نیت به غټ کی ځکه نیت به د الله رضا. مثلا د کجوري یو ټوکړه بچاله ورکی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اور نه به بچ د کجوري ټوکړه دی ورکړه یو کجوره خو ستانیت د الله رضا و دغه دی وس کې او یو چاله دی ورکړه کدا واخله دا اخرى یا ولا روجه په ماته کا یړه کې د الله رضا غرض دی یو کجوره به د اور نه بچ. اتقوا النار ولو بشق تمره د الله نبی فرمایي د ټوکړې په کجوره د الله نبی فرمایي ځان د اور نه بچ کړي. معنا په دا ټوکړه د کجوري چې چاله ورکې په دې کې مخلاص وک الله دې په اور نه بچ کړي. د دې په مقابل کې به یو بل کسي شل به دی ګونه باندې کړي 15 به میخ حلالي کړي داسې به سره ګډان حلال کړي او د کروڑ او د 2 کروڑ روپیو غټ خیرات به کړي خو نیت ګړبېدلې دي نمبرې شهرت واهوا چې خلکو چې مړه خو خیرات دی ته وایي خرچه دی ته وایي کروڑونو روپۍ ولګولې عمل قبول نشو او په عمل نامه کې صفر ولیکلی شو او الټا عذاب جدا دی والعیاذ بالله عمل برباد شو. یو طرف ته یو کجوره وه او انسان یې د اور نه بچ کو وړوکی عمل دومره غټ شو. بل طرف ته لوی عمل دی کروڑونو روپۍ ولګېدې نیت خراب شو اور ته پې لاړو عمل برباد شو ټول. نیت لډیر لوی اعتبار دی.